محترم ورونو کومه چې د افغانانو مشکل روان دی تاسې خو ګورئ دغه کومه مرحومه چې دلته په دې سوزکي کې پرته ده دا دونه بېوسه افغانان دي چې دغه کومه په ایباره کمپ کې دا کومه مشکلات د سیډیا د خوا نه کوم اپریشن شروع دی دا اوس دلته په دې خپل ځای کې نه پرېږدي او دا وړي بل چې د انتقال سنګجاني ته تقریبا 3-4 میله لرې ځای دی دا د افغانانو د مشکل خبره ده دغه یو تر دې نه به نور د افغانانو دردونه څنګه وي دغه تاسې د خپله وګورئ چې د افغانانو موږ هر وخت چې په فیسبوک باندې په واټساپ باندې او دا پیغامونه پرېږدو د افغانانو دردونه ډېر دي یاره زه خو د دې نه بل درد د افغانانو نه ګورم او نه به داسې ترخه خاطره د افغانانو لپاره بله پیدا شي چې یو څوک وفات شوی او د هغې په کور کې د ایښودلو ځای نه او دلته د سیډیا اپریشن دا اواز موږ کوم ځای پورې ورسوو په دې هکله باندې حاجي صاحب محمود چې کومه راغلی دی حاجي صاحب محمود راغلی د لاهور نه د امن کمیټې صدر دی دا به